د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو، نن درته د نن ورځې د ژوند 11 حقیقتونه وایو. هیله ده چې راسره ویورئ. لومړی خو دا چې ډېر انسانان وینو خو هیڅ انسانیت پکښې نه وینو. دویمه دا چې شتمن خلک ډېرې کوټې لري او لږ ماشومان، خو غریبان ډېر ماشومان لري او لږې کوټې. دریم ګرځنده او زیرک ټلفونونه راته لري کسان رالنډوي، خو په دې نه پوهېږو چې همدا ټلفونونه مو د نږدې خلکو نه لرې باسي. څلورم دا چې رښتیني کتابونه نه لولو خو د ګڼو آنلاین کتابونو پاڼې اړو او اورو. پنځم یو مور کولای سي د 10 اولادونه وروزي خو 10 اولادونه یو مور نشي پالي. شپږم زموږ شتمن د ډېرو خوړو د هضمولو دپاره په ساعتونو پر پښو ګرځي خو غریب مو د خوړو په لټه پسې اوږده مزلونه وي. او ښځو او میرمنو ته د ځان د بربنډولو دپاره پیسې ورکوو خو له هغوی نه یو خبر چې د خپل تن او ستر د پټولو دپاره پیسې نه لري. اتم د اړیکو د نیولو لیستونه او لړلیکونه مو اوږده دي خو اړیکې لنډې او کمزوري ساتو. نهم زموږ شتمن هر څه لري ولې د خپل رب شکر نه لري. لسم کېدای شي په دې پوه شو چې څرنګه یو ښه ژوند ولرو خو د ښه ژوند کول راڅخه هیر دي. یولسم مونږ د هر شي په بیا پوهېږو خو د هیڅ شي په ارزښت نه پوهېږو. موږ په یوه ډېره عجیبه او ناشنا نړۍ کې ژوند کوو. الله تعالی دې راته لاره راوښایي. خوږو لیدونکو اورېدونکو، که دا لنډ رپورټ مو د ای په غږ کې چې زما غږ دې خوښ شوی وي نو ځئ چې پښتو ژبه ژر تر ژره د نړۍ د نورو ژبو سیاله کو او د یا مصنوعي ځیرکتیا ډګر ته یې ننباسو. او ستاسو برخه په دې لړ کې د نړیوال ټلویزیون چلونکو ته ډیره درنه ده خو ایله یو څو ثانیې درنه غواړو نو بس همدا اوس مو لایک او خوښ کړئ او د سبسکرایب تڼۍ راکاږئ او سبسکرایب مو کړئ. منن او کور ودان.